بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ د الله نه امید دی چې تاسو به د صحت په جامه باندې به پټ یئ. د ډېرو ملګرو دا درخواست و عشقي سیوا شوې ده چې خو زه تاسو ته داسې عمل در کوم چې دې کې د عشقۍ خبره نشته. هغې هم استعمالولی شي او داسې چې کوم یو دوه کسان ناراضه یو بل نه نو هغوی هم استعمالولی شي. دا یو ستاسو مخې ته ډېر بهترین تعویض دی، لږ سخت دی خو بس چې عاشقي کوې نو وایي شوګیرې به هم کوې که نه، نو دا به داسې چل وکړئ چې داسې زیړ کاغذ به راوالئ لکه څنګه چې ما دا زیړ کاغذ راغستی دی او دا څنګه چې ما لیکلي دي همدغه شان لیکل به وکئ، لکه څنګه چې دا مربع ده او بیا دا غاړې خپل بس د دې کې تشریحګانې مه غواړئ که نه، ځکه بیا درس غواړئ نو بیا به راشئ ماله دفتر ته به راشئ او کم کسان راتګ هم غواړي. دا یو خبره هم درته کوم چې که څوک دلته نه کار په خپله کولی شي نو خو وکئ، کنی نو پېښور کې زما چې کوم دی ایډرس او زما موبایل او واتساپ نمبر تاسو به دې ویډیو باندې هم راځي به، ګینې د دې ویډیو ډسکرپشن کې هم زموږ هر څه شته دی. همدې طریقه باندې به دا ولیکئ څنګه چې دا دي. ټیک شو؟ دغه شان دا چې کله ته کمپلیټ کړه نو بیا به داسې چل وکړي چې کوم کس ته غواړې هغه کس ته ناراضه دی. هو یو خبره واوره، غلط کار به په خپله ذمهوار یې، چا به دې کې غلط کار وکړو یا په جنایي تعویض وکړو د هغه سره بې وفایي وکړه یا ورسره غلط کار وکړو یا د هلک هلکان وکړو د هغه د هغوی خپل ګناه په خپله سر او له اول خو امید ده چې کار به یې کېږي هم نه، او که چا وکړو نو مطلب دا دی چې زما ذمهواري زه صرف جایز کار دپاره عملونه ورکومه. دا به داسې وکئ چې دلته به ولیکئ فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان، د اولني کې به د هغه کس نوم ولیکئ کم کس چې ته غواړې، او وروستوني کې به د هغې نوم بیا د هغې د مریضه کې د هغې د مور نوم فلان د هغه نوم بن فلان د هغې د مور نوم دا به ولیکئ. نو بیا به چې کوم دی د هغې نه پس به بیا د دویم ځای کې به خپل نوم او د خپل د مور نوم ولیکي. دا به اووه تعویضات تیار کړئ. خو دا تاسو لږ نیسمه چې تاسو یو دغه ترې وباسئ سکرین شاټ. ټیک شو؟ چې څنګه لیکل شوي دي همدغه شان لیکل به کوئ، همدغه شان. ټیک شو؟ او دا به بیا دې نه به دا به اووه تعویضونه وکړئ همداسې په زیړ کاغذ باندې، او دا به داسې ګورئ په دې طریقه به یې رابند کړئ، به طریقه دې رابند کړه. داسې ګورئ داسې به رابند کړئ، بل شان به یې نه بندوئ. همدا طریقه ده ښه تعویض د بندولو. دا به داسې رابند کړئ، دا جوړ شو. اووه دانې به دا جوړ کړئ او هغې سره به داسې چل وکړئ چې اوبو فدرشن ټیپونه به ترې تاو کړئ او اووه دانې به بېل بېل فدرشن ټیپ باندې تاو کړئ، د اوبو نه محفوظ کړئ او روزانه به روزانه یو به خوړ ته سیند ته خوړ ته د پاکو اوبو د ښارونو ګنده نهرونو ته نه دا به هغې ته اچوئ. انشاءالله العزیز تاسو بیا کمال وګورئ. په اووه ورځو کې بدن بدن نه کار کېږي. خو کوشش وکړئ که څوک جنۍ باندې کوي نو ښه نیت ساتئ چې دا جنۍ سره د نکاح وشي. نو مطلب دا دی چې مونږ به هم بیا د ګناه نه بچ شو، تاسو به هم بچئ. زما خو به انشاءالله ګناهي یم نه، ځکه چې زه خو په نیک نیت باندې دغه کوم. دا طریقه ده ښه. دې تعویض ته وګورئ، اووه تعویضونه اووه ورځې. د بلې ویډیو پورې ما اجازت راکوئ. تاسو په لوی الله باندې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.